دا د فتنو زمانه د زما عزتمندو یو وخت داسې و چې الله فرمایي هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یو وخت داسې و الله وایي سرن د انسان نوم نه و، خو ځمکه او اسمان و الله پیدا کړي. یو وخت داسې و دا وطنونه نه وو، دا ځمکه ټوله وه، دا د افغانستان ځمکه هم وه، دا د ایران هم وه، دا د تاجکستان هم وه، دا د پاکستان چې دا اوس اویا کاله کېږي جوړ شوی دی یا بیل شوی دی، د دم وه، د هندوستان هم وه، د سریلنکا هم وه، د برما هم وه، د هر چا وه. ځمکه وخت دا شیونه نه وو. دې د وجه نه دا هم یو فتنه ده او د کافرو چال دی چې خلک تقسیم په قومیت باندې، په وطن پرستی باندې یو د بل سره وجنګوي. کافر بېغمه دی قلاره. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وخت به قیامت ته نږدې راشي چې د کافرو باندې به بني الاصفر باندې، د رومیانو باندې، د امریکایانو باندې به مسلمانان اعتبار وکړي، مسلمانانو ملکونه او د خلک او مشران ټول به اعتبار وکړي. نو هغوی به ورسره وروسته غدر وکړي، خیانت به وکړي. تاسې بله په دې مصر کې وکتل چې د نړۍ دا ټول مشران تلي وو، د امریکا مشر ته چې دی یو خو پکې ویل چې زه ته سلوټ کوم. دا زمونږ او ستاسې حال عزتمند دی. دا دین تاسو را د قرآن کې پروت دی، د حدیث کې پروت دی. اول زما مشر نه مني، اول حاکم نه مني، د جنگ طرفداري چې ده هیڅوک نه کوي. دا څو شیطانانی په یو وطن کې په یو ځای کې چې د هغې مشري چې ده د پاکستان فوجیان کوي، هغې دغه کارونه کوي. د وخت نه دغه عادت ده، په دغه منافقت راغلی او دغه منافقت باندې به روان. رب العالمین دې موږ او تاسو له حفاظت راکړي، الله دې موږ او تاسو ته امن او امان راکړي. خو دې معنا دا نه ده چې موږ به امن او امان کې اوسېږو، نیک عمل به نه کوو. الله چې څه وایي هغه به پرېږدو، رسول چې څه وایي هغه به پرېږدو، عمل به نه کوو، همداسې منافقانه زندګي به کوو. عزتمندو دا تاوان دی، ډېر سخت تاوان دی. د دې سره بیا دغسې زلزلې نښتې دي لکه دا ګوري چې دغسې عذابونه ورسره نښتې لکه دا ګورو چې د الله بندگانو توبه الله موږ او تاسو نه غواړي، فکر را نه غواړي. زمونږ د عملونو د الله نه دي خوښ شوي، ځکه دا حالات دي. ځمکه ودرېږي نه او ګاونډي د نه کیني نه تختې چېرته یو د بل سره الله که موږ واچوي بیا به څه کوو؟ ښوونځي کې ځان بچ کوي. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. الله وایي که دا د سره وکړم چې یو بل سره په جنګ واچوم بیا به څه کوم؟ دا عذاب دی، دا څه دی؟ عذاب دی. رب العالمین دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. الله دې موږ او تاسو مؤمنان کړي، الله دې موږ او تاسو نیک عمله کړي. او یا الله که موږ نه کومه خطا شوي، یا الله ستا د عذاب نه موږ بچ کړي. وصلی الله تعالی علی نبینا